عربستان مومن سے سینه سیرلې ده بیا د پښتون سینه سیرلې ده او هر پښتون په خپله دا لیدلې ده بیا به یې تپوس د خپل حق کړی وي بیا به یې تپوس د خپل حق کړی وي ځکه یې بازي د ژوند بایللې ده بیا یې غټ چراغ د پښتنو مړ کړو بیا یې غټ چراغ د پښتنو مړ کړو مور د هر پښتون پرې جړېدلې ده خدایا ما په تور دشمن نور مه وژنې خدایا ما په تور دشمن نور مه وژنې مونږ خو هسې هم کشلۍ سېزلې ده دوی به هم په زړه کې ډېر حیرانه وي دوی به هم په زړه کې ډېر حیرانه وي چې دا مو د کوم قام سره راغلې ده د لر او بر پښتون که چېرې یو شلو د لر او بر پښتون که چېرې یو شلو بیا خو مالکه پښتون ګټلې ده تا ته به تر څو پورې مونږ ورخ کوو مونږ هم د ژوند رڼا لیدلې ده مونږ امن پسند یو د شر نه غواړو مونږ امن پسند یو د شر نه غواړو دا خبره ټول جهان ستایلې ده صرف ستا په سترګو کې اصلي یو مینه د پښتون دنیا ستایلې ده زه عربستان فخر افغان یم زه عربستان فخر افغان یم مینه مونږ لر او بر شیندلې ده والسلام بسم الله الرحمن الرحیم ځینې محفلونه داسې چې هغه په خاموشۍ خوند کوي لکه جومات مدرسه یا د دین داسې یو بل مذهبي بنډار خو ځینې محفلونه په شور ښایسته ښکاري لکه دا اوسنی محفل نو خواست کوم شاید زما شعر ښه نه وي خو نورو ملګرو چې چا ښه شعر ویلی نو د زړه نه ورله داد ورکوي دوی خوشحالېږي په دې مطلب دا چې توجه غواړم ستاسو چې په تمام کلي کې یوه سترګه بېډاره نه وه په تمام کلي کې یوه سترګه بېډاره نه وه چا پورې مخ نه و او چا سره هنداره نه وه په تمام کلي کې یوه سترګه بېډاره نه وه چا پورې مخ نه و او چا سره هنداره نه وه او زما تړلو ته زنځیرې هم په پور راوړې زما تړلو ته زنځیرې هم په پور راوړې زما د قاتل توره پردی وخو بېکاره نه وه زما تړلو ته زنځیرې هم په پور راوړې زما د قاتل توره پردی وخو بېکاره نه وه او زما تر سره کاڼي چا راوړل منکرې هوا زما تر سره کاڼي چا راوړل منکرې هوا زه ته قسم وکړه چې ستا ورسره لاره نه وه مننه زما تر سره کاڼي چا راوړل منکرې هوا زه ته قسم وکړه چې ستا ورسره لاره نه وه لکه طبله مې خپله جیګه سینه ووهله لکه طبله مې خپله جیګه سینه ووهله په ما کې توان نه و زما هیله فنکاره نه وه او موږ مقدسه خاموشي هیڅ چاته نه ماتوو موږ مقدسه خاموشي هیڅ چاته نه ماتوو خو ستا خبره به خالي له انتشاره نه وه مننه مونږ مقدسه خاموشي هیڅ چاته نه ماتوو خو ستا خبره به خالي له انتشاره نه وه او ښکلې به ته وي خو ما مینه د بل چا کوله ښکلې به ته وي خو ما مینه د بل چا کوله تا سره وخت نه و زمونږ بله چاره نه وه ښکلې به ته وي مننه ښکلې به ته وي خو ما مینه د بل چا کوله تا سره وخت نه و زمونږ بله چاره نه وه او داسې څوک نه و چې زړه په غزل ونه بایله داسې څوک نه و چې زړه په غزل ونه بایله یوه کومتره وه چې دې دام کې ایساره نه وه مننه بسم الله الرحمن الرحیم په سټیج باندې درانه مشران د بهر نه هغوی ته ستړي مه شي او هرکلی وایي
وړاندې غزل مومند صاحب تاسو ته یوه خبره وکړله چې دا مجلس داسې مجلس دی چې دې کې لږ داد شاعرانو ته ورکوئ. هغه وویلې چې دا جومات او مدرسه نه ده چې تاسو پکې خاموش ناست یاستئ او قال الله قال الرسول به اورئ. دا مشاعره ده، شاعر له نبي علیه السلام داد ورکړی دی. امیه ابن ابي سلط دا د جاهلیت د زمانې یو شاعر تېر شوی دی او مشرک شاعر دی، په حالت د کفر کې مړ دی او د نبي علیه السلام په صف اول دشمنانو کې دی. ایو صحابي وایي زه نبي علیه السلام سره په سورلۍ باندې سور وم. نبي علیه السلام ما ته ویلي چې د امیه ابن ابي سلط شعرونه دسه شته؟ ویل ما چې او یا رسول الله شته دی راسه. وایي چې لږ یې راته واوروه. وایي نبي علیه السلام به ما ته د ارشاد اواز کو چې شابه شي تکړه شه. 100 اشعار د امیه ابن ابي سلط ما نبي علیه السلام ته واورول او په هر شعر باندې نبي علیه السلام داد راکړ او بیا یې ویلي چې ټیک ده چې دا شاعر دا کافر دی خو د ده شعر دا مؤمن دی، د ده شعر دا صحیح شعر دی. نو عزتمندو شاعران له داد ورکوئ، داسې مړه مه کېنئ. داسې دي وایي د ساندې زیو اباسین صاحب د ساندې زیو بې په څه خبره تاوېده، د ساندې زیو بې په څه خبره تاوېده، د ذهن په انګړ کې مې سندره تاوېده. د ساندې زیو بې په څه خبره تاوېده، د ذهن په انګړ کې مې سندره تاوېده او لیوه ګوته په خولو د حیرت انتها وه، لیوه ګوته په خولو د حیرت انتها وه، د شر فلسفه ټوله د بشر تاوېده. لیوه ګوته په خولو د حیرت انتها وه، د شر فلسفه ټوله د بشر تاوېده. او طالبه که وستا په زړه کې دا وه بله نه وه، طالبه که وستا په زړه کې دا وه بله نه وه، په سهره مې پرېښود د مندره تاوېده. او داسې دي چې د موجوده حالاتو باره کې یو څو شعره دي چې د اوږدو اوږدو سوالونو او غوښتنو د اوږدو اوږدو سوالونو او غوښتنو صرف زیات نه 2 ټکي جواب دی په دې خاوره. د اوږدو اوږدو سوالونو او غوښتنو زیات نه 2 ټکي جواب دی په دې خاوره. او د کلونو ګن بې دغې نه پاکېږي، د کلونو ګن بې دغې نه پاکېږي، ضرورت د انقلاب دی په دې خاوره. مننه. د کلونو ګن بې دغې نه پاکېږي، ضرورت د انقلاب دی په دې خاوره. او چې تمیز درکې د شکور او د اخور دی، چې تمیز درکې د شکور او د اخور دی، دا منبر دی، دا محراب دی په دې خاوره. چې تمیز درکې د شکور او د اخور دی، دا منبر دی، دا محراب دی په دې خاوره. او د هیواد چې د ناموس بیړۍ ډوبېږي، د هیواد چې د ناموس بیړۍ ډوبېږي، د نااهلو انتخاب دی په دې خاوره. د هیواد چې د ناموس بیړۍ ډوبېږي، د نااهلو انتخاب دی په دې خاوره. او غلا چې جرم نه غلا نوم د کاروبار شو، غلا چې جرم نه غلا نوم د کاروبار شو. ورک طالبه احتساب دی په دې خاوره.